دي نو د دې عملونو سره هغه اجر او ثواب به ملاویږي. عملونه چې دي دا به وزن کیږي، دا به د دې به وزن کیږي، منځ به راواخلي، تلاوت به راوالي، د دې به وزن کوي، صدقه به راوالي، د دې به وزن کوي، حج به راواخلي، د دې به وزن کیږي چې ستا په دې عمل کې اخلاص څومره دی. شمارل کیږي به نه چې تا 10 حجه کړي دي، تا 50 حجه کړي، دا به شمارل کیږي نه، بلکې دا عملونه سي دا به تول کیږي، به دا به وزن کیږي به چې ستا په دې عمل کې، ستا په دې کار کې څومره اخلاص دی. دا به د ټولو مؤمنانو مسلمانانو د عملونه سي دا به وزن کیږي به. بیا به د هغې نه پس فیصله به کیږي چې د چا د نیکو اعمالو دا تله دا چابړی درون شو او د بدو اعمالو هغه چابړی سپک شو، نو فیصله به کیږي چې زه جنت ته. او که د چا د بدو اعمالو چابړی درون شو او د نیکو اعمالو چابړی څه دی لکه سپک شلو، فیصله به کیږي د جهنم. ذالک جهنم ته فرشتې به نیسي غورځوي به. نو چې څوک جنت ته لاړل هغوی خو به خوشحاله، او چې څوک جهنم ته لاړ شي ځکه د جهنم ذکر دی. نو چې څنګه جهنم ته روان کړي که نه، نو د جهنم یو فرشته ده، داروغه ورته وایي، مشره فرشته. هغه مشر فرشته به د جهنم دا فرشته دا به دې جهنمیانو ته به وایي ولې تاسو ته دنیا کې پیغمبر نو راغلی، تاسو ته په دنیا کې څوک یېرونکی نو راغلی، تاسو ته په دنیا کې څوک دعوت درکوونکی نو درغلی، تاسو ته څوک د الله د طرف نه څوک درغلی نو. نو دوی به وي ولې نه، موږ ته راغلی، موږ ته راغلی، خو موږ څه دی، موږ یې تکذیب کړی. په خبره باندې پوه شي، په خپله به اقرار هم کوي، او ولې نه، موږ ته راغلی، پیغمبر راغلی، موږ ته قرآن یې پرېښودی، خو موږ څه دی، موږ یې انکار کړی، موږ څه دی، تکذیب کړی. بس هغه فرشته به ورته څه دی، جهنم دروازې خلاصې کړي، نورې فرشتې به د جهنم مقرر وي، ورته وي شا به ور وغورځوي. نو بیا د هر چا دپاره څه دی لکه مختلفې سزاګانې دي. چا دپاره به څه د اور سزا وي، چا دپاره به د مارانو لړمانانو سزا وي، چا دپاره د چینجو سزا، چا دپاره یخه سزا، چا دپاره یو، چا دپاره صرف د وینو زو سزا، چا دپاره د اوبو سزا، چا دپاره یو، چا دپاره بله، چا دپاره هسې به څوک به هسې د جهنم لوګي ته به ودرولي. مختلف قسم عذابونه دي پکې. او دا فرشتې به ولاړې وي د جهنم، 19 فرشتې الله پیدا کړي د جهنم دپاره، دا به د جهنم ډیوټي به کوي، او دا جهنمیان به چغې وي چې خدایا په موږ رحم وکړي، خدایا موږ بچ کړي، موږ وباسې. او چې کله مؤمن مسلمان بنده لاړ شي جهنم ته د څه ګناه د وجې، څه د بدو اعمالو د وجې، مؤمن مسلمان لاړو جهنم ته، بیا به دې روباسي. او څنګه به روباسي، او کله به روباسي، چې کله خر اکمال کی. په خبره پوه شوې. زموږ د دې 4مې درجې یو کتاب دی، مسند امام اعظم، د حدیثو کتاب د دې کې یو واقعه ده. ویل یو مؤمن مسلمان بنده به په جهنم کې پروتي، لاندې کنده کې به پروتي، او عذاب هم ذکر شوی دی. عذاب به څنګه، صرف ماران لړمانان به تیتو وي، دا به تیتو وي، دی پکې ښکاري نه، خو دی به دا چغه وی یا حنانو یا منانو، دی به څه وی، یا حنانو یا منانو. دا د الله صفتي نومونه دي. اے مهربانه ذاته، اے احسان کوونکې ذاته، په ما مهربانه شي. جهنم کنده کې به پروتي، ماران لړمانان به تیتو وي، او دی به څه وی، یا حنانو یا منانو وورجي. نو دا آواز به الله هم اوري. نو الله پاک به فرشتو ته وی، اے فرشتو دی خوا راشي، ویل آواز اوره. فرشتې وی یا الله آواز اورو. سا آواز کوي چې یا حنانو یا منانو. الله پاک به فرشتو ته، اے فرشتو لاړ شئ، دا سړی چې، او دی به ډېر په فریاد سره آواز کوي، فریاد سره به آواز کوي، ډېر په هغه دردېدلي زړه سره به آواز کوي، یا حنانو یا منانو. الله به فرشتو ته لاړ شئ،
دا سړی را پیدا کې دا راولې دا راول فرشتې به راشي چې فرشتې راشي هغه د جهنم څوکیدار فرشتې ته به وي الله را لیږلي و الله وایي پلانکې سړی دی پلانکي ځای کې پروت دی او الله وایي چې دا مال روباسه نو دا فرشته په جهنم کې ګرځي 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 نورې فرشتې مسیدا به ګرځي خو سړی به پیدا نه کي سړی به څه دی لکه پیدا نه شي فرشتې به لاړې شي الله پاک یا الله سړی خو پیدا نه شو مونږ خو نه لیدو یا الله الله به ورته تاسو غوږ کښېږدئ اواز بیا کوي دا سړی به یا حنانو یا منان ای مهربانه ذاته ای احسان کوونکي ذاته په ما احسانو کې په ما مهربانه شئ الله به فرشتو ته ای فرشتو شته دا سړی جهنم کې دی الله ته به پته وي خو فرشتو ته به یې ښیي الله به فرشتو ته ای فرشتو دا سړی په جهنم کې پروت دی په پلانکي ځای کې پروت دی په پلانکې کنده کې پروت دی او ماران لړمان ته تودي ورشه ریولې فرشتې به راشي جهنم خواله به راشي څوکیدار فرشتې ته به وي الله را لیږلو الله وایي چې دا سړی په دې جهنم کې پروت دی په پلانکې کنده کې پروت دی په پلانکي ځای کې پروت دی ماران لړمان ته تودي الله وایي دا سړی ما لرو باسه هغه فرشتې به الله ورته ځای وښودلو چې دلته پروت دی بس هغه فرشتې به ګرځي ګرځي سړی به را پیدا کړي او چې سړی را پیدا کړي دا حدیث کې دي چې سړی را پیدا کړي ویل ماران لړمان به ته وي خو دا فرشته به د څه نه پېژني دی به صرف دا اواز کې یا حنانو یا منانو ای مهربانه ذاته ای رحم کوونکي ذاته په ما رحم وکړي دی به دې اواز نه پېژني سړی شروع به ماران لړمانان پیښتې چکونه په دې به لوی لوی چغې وایي نو بیا به د هغې نه پس دا سړی چې دی دا ماران لړمانان به ترې لرې کړي هغه به دومره خوړلي دومره ټکونه به یې ورکړي دومره داغونه به یې ورکړي دومره به یې سیزلي چې بدن به یې څه دی لکه د پیجنګلو نه وتي نو بیا به داسې وي کې د دې جهنم نه چې څنګه روباسي که نه نو د جهنم او د جنت ترمنځ یو نهر دی بحیات هغې کې به غوپه ورکړي چې هغې کې غوپه ورکړي دی به مکمل صفا شي داغونه ټکونه هر څه هغه د اور داغونه سزاګانې ماران لړمانان هغه به ختم شي بیا به د هغې نه پس دی خو صفا شي بیا به الله پاک ته پیش کړي الله ته به پیش کړي الله به ورته وایه که نه زما بنده عذاب څنګه و دی به یا الله ډېر سخت و یا الله ډېر تکلیف و یا الله ډېر مشقت و یا الله ډېر تکلیف مې برداشت کو یا الله ډېر غټ غټ ماران لړمانو یا الله ډېر یې وخوړم بیا به د هغې نه پس الله تعالی به دې بنده ته وایي اوس دوباره جهنم ته ځي دی به ورته یا الله ما خو په دنیا کې دا اورېدلو چې څوک یو پیره جهنم نه روځي هغه به دوباره به جهنم ته نه ځي هغه به چېرته ځي هغه به جنت ته ځي الله پاک به فرشتو ته وایي ای فرشتو تاسو ګواه اوسئ دې سړي چې کومه خبره وکړه صحیح یې وکړله د دې سړي په زړه کې کلمه د لا اله الا الله موجود ده بویې ځې جنت ته بوځئ اول به څه دی لکه رګمال کوي به ګورئ په خبره باندې پېښ وي نو دا فرشتې څه دی لکه دا به د قیامت په ورځ به دې بندګانو ته به وایي تاسو ته پیغمبر نو راغلی تاسو ته څوک یرونکی نو راغلی او ورجی اسلام ګوره مکمل اسلام د چا محتاج نه دی خالقه دا یاد ساتئ قرآن د چا محتاج نه دی اسلام د چا محتاج نه دی ایمان د چا محتاج نه دی منګ اسلام ته محتاج یو منګ قرآن ته محتاج یو منګ ایمان ته محتاج یو پیغمبر د چا محتاج نه وره خلق چې دی الله د چا محتاج نه دی په خبره باندې پیښې منګ ټول الله ته محتاج یو منګ د اسلام ته محتاج یو نو وره نو ای فرشته به ورته تاسو څوک نو راغلی تاسو ته څوک پیغمبر نو راغلی دی به ورته ولې نه موږ ته راغلی و موږ ته پیغمبر راغلی و خو موږ څه دی د پیغمبر نه انکار کړو بس فرشتې به ورته شابس دننه شئ چې دننه شئ به بیا سزاګانې دي مختلف قسم سزاګانې دي الله دې ته بچو ساتي ګوره جي سبق ته قالوا بلا قد جاءنا نذير دی به ورته وایي ولې نه چې موږ ته قالو وی به دی بلا بلکې ولې نه قد جاءنا نذیر
بشک راغلی مونږ ته يرونکې پیغمبر فکذبنا خود دروغجن وګڼلو مونږ هغه لره وقلنا ویل ورته مونږه ما نزل الله من شيء نه دی راستولی الله څه شیز ان انتم نه تاسو الا فی ضلال کبیر په ګمراهۍ لویه سخته کې وقالو وی بدوی لو كنا نسمعو کچری مونږه چې اوریدلی مونږه او ناقل یا پودلی مونږه ما كنا فی اصحاب السعیر نبو مونږه شامل په جهنم والو په خلکو کې فاعترفوا بذنبهم پس اقرار وکړو دوی په خپل ګناه باندې فسحقا لاصحاب السعیر نو لريواله د خدای د رحمتنا د جهنم والو د پاره ان الذين يخشون ربهم بشکا کسان چیرې د خپل ربنا بالغیب په غیب سره لهم د پاره دوی مغفرة بخندا واجر کبیر او لوی ثواب دی واسروا قولکم او کپټوي تاسو خپل خبره او اجهروا به کخکارا کوي انه بشک الله تعالی علیم خبردار دی بذات الصدور پرازونو باندې هغه چې پزرونو کې دی الا خبردار یعلم الا یعلم آیا خبر بنوي دوی من ها سوک خلق چې چا پیدا کړی دی وهو اللطیف الخبیر او هغه ډیر باریک بین او مکمل طور باندې خبردار دی صدق الله العظیم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين وعلى آله وصحبه أجمعين يا رب لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا مالك الملك ذو الجلال والإكرام بيدك الخير إنك على كل شيء قدير خدای مونږ چې سویل کې څه کمې رانه شي مونږ ټول معاف کړي یا الله دا درس په خپل دربار کې قبول کړي خدای زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي یا الله زموږ د ټولو د مور او پلار ګناهونه معاف کړي یا الله د ټولو امت مسلمه ګناهونه معاف کړي حاضرین چې خدای دا کم مشران ملګري ناست دي خدای د ټولو زندګۍ کې برکت کړي چا سم مشکلات ختم کړي چا څه پریشانۍ ختم کړي چا کورونو کې بیماری ختم کړي صلی الله تعالی علی خیر الخلق محمد و علیه و صحبه اجمعین برحمتک یا رحمت